السلام علیکم ملګرو. نن په ورلد کپ کې ډیر زیات اهم میچ دی د دوه ټیمونو لپاره، د پاکستان او د سریلانکا میچ دی. افغانستان ټیم مطابق وخت مطابق په 1 بجې شروع کیږي او د پاکستان وخت مطابق دغه میچ 9 بجې شروع کیږي. ډیر یو خوندور میچ دی د دوه ټیمونو لپاره. د پاکستان دغه سکواډ سره هم شریکوم چې په دغه سکواډ کې یو چینجز کوي، یو چینجز باندې ډیر زیات خبرې روانې دي. په خرزمان په ځای باندې چې کم لوبغاړی په خرزمان په ځای باندې اوپننګ کوي او کم یو چې دی اچي زم چې دی هغه لوبغاړی وان چې بل لوبغاړی واچي. خو دغه دوه ټیمونو دغه مقایسه کول تر چې په دې ورلد کپ کې کم ټیم مضبوط کاری مونږ تاسو ته که دوه ټیمونو ته مونږ وګورو نو دوه ټیمونو په ورلد کپ کې یو شان ښکاري، ځکه چې د دې مخکې ایشیا کپ کې سریلانکا ټیم پاکستان ته ماتې ورکړې وه، فاینل ته وتلی و. او که نن مونږ وګورو نو د نیدرلینډ خلاف پاکستان ټیم 280 سکور کړي او نیدرلینډ ټیم په 200 سکور باندې اوټ شو. په 180 سکور باندې پاکستان ټیم میچ وګټو. سریلانکا ټیم د افریقا ټیم 430 سکور کړي، سریلانکا ټیم 303 سکور د افریقا د بوین خلاف وکړل. یعنی مطلب کوم وګورو دوه ټیمونه برابر دي د پاکستان ټیم او د سریلانکا ټیم په دغه نیم میچ کې. خو نه میچ ډېر زیات خوندور ځکه چې سریلانکا ټیم کوشش کوي چې موږ میچ وګټو، موږ میچ بیل لري که دوه میچ بیلو نو ډېر زیات مشکلات سره مخ شي. رنیټ خو هغه خدي د پاکستان هم خدي او پاکستان ټیم به کوشش کوي چې موږ میچ وګټو، یو غټه چې دوه میچ موږ وګټو زمونږ پوینټونه او رنیټ نورم خشي چې موږ مخکې لاړ شو. سریلانکا په خواري کوي چې موږ میچ ونه بیلو چې کدو میچ بیلو نو ډېر زیات مشکلات سره مخ کیږي. هغه سلمان پاړه باندې ډېر زیات مهم ډېر زیات خبرونه راځي چې هغه سلمان باندې په اوپننګ کې اچي یو فخر زمان به ډراپ کوي. نو که تاسو ته چې هغه سلمان کم د تیر میچونو دغه ریکارډ چې کم دی هغه ډېر زیات خراب دی، پرفارم ډېر زیات خراب دی. فخر زمان خو ډېر ښه بیټسمین دی، ډېر زبردست هارت هټر دی، خو هغه زم اوس فی الحال اوټ اف فورم دی. دغه په ځای باندې که عبدالله شفیق واخلي هغه سلمان اوپننګ کې وانه چې هغه وروسته پرفارم خراب دی، نو په نیمه باندې خو بیټینګ کول ډېر زیات مشکل کار وي. دلته عبدالله شفیق په پریکټس میچ کې که تاسو وګورئ ډېر ښایسته بیټینګ کړی و، زبردست بیټینګ یې کړی و، تقریبا 50 پلس سکور یې کړی و. عبدالله شفیق هغه سلمان هم وانخ دی، فخر زمان هم وانخلی، فخر زمان اوټ اف فورم دی. عبدالله شفیق واخلي، عبدالله شفیق ډېر ښه فورم کې دی او ډېر یو ښه کلاسیک بیټسمین دی. دا به د پاکستان دپاره ډېر یو ښه ثابت شي په دغه ننني میچ کې. د پاکستان دپاره دغه ننني میچ ډېر زیات مهم هم دی چې وګټي پاکستان دغه رن ریټ او دغه پوینټونه په نور هم زیاتېږي. دغه د پاکستان او سریلانکا د میچ په اړه باندې زموږ نظر چې تاسو سره شریک کو. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ. په دې سره فالو کړئ د کرکټ تازه معلوماتو لپاره. زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ او ټیک ټاک اکاونټ سره هم فالو کړئ د نوي او تازه معلوماتو لپاره. همدغه رحمان الله کرکټ ټي وي باندې ځوانه دي. نور خو ولري د الله په امان.